د کډوالو د شړلو په درشل کې پاکستان کې د افغان ماشومانو یو شمېر ښوونځي وتړل شول. سلام ستړي مشئ په هم وکړئ د امپراتور ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. په پاکستان کې د افغان ماشومانو دپاره یو شمېر ښوونځي د دوشنبې په ورځ اکتوبر 13 په داسې حال کې وتړل شول چې کورنۍ له پاکستان څخه د شړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. اسلام آباد د هغو 1.7 میلیونه افغان کډوالو د نیولو عملیات پیل کړي چې وایي په پاکستان کې په ناقانونه توګه ژوند کوي. پاکستان دغو افغانانو ته خبرداری ورکړی که د چهارشنبې تر ورځې په خپله خوښه له دغه هیواد څخه ونوځي نو په زور به وشړل شي. په پاکستان کې د ځینو افغان نجونو دپاره د ښوونځي تړل کېدل ښایي د هغوی دپاره د ښوونې او روزنې د پای په معنا وي. که چې افغانستان ته د ستنولو له ګواښ سره مخامخ دي چیرې چې له 8 ټولګي څخه پورته نجونو ښوونځي ته له تللو څخه منع شوي دي. 14 کلنې نرګس رضایي چې د 2021 کال په اګست کې د اسلامي امارت له بیا وخته رسېدو وروسته له خپلې کورنۍ سره پاکستان ته تللی وایي موږ دلته د دې لپاره راغلي وو چې تعلیم وکړو. یو سرښوونکي د خپل نوم د نه ښودلو په شرط فرانس خبري اژانس ته ویلي په اسلام آباد او ورڅیرمه ښار راولپنډۍ کې 15 ښوونځي د دوشنبې په ورځ په موقت ډول وتړل شول. هغه زیاته کړه چې په دې ښوونځیو کې د افغان کډوالو شاوخوا 2000 زده کوونکو په پښتو او دري ژبو زده کړې کولې. ښوونکي وویل چې د ښوونځیو له تړل کېدو وړاندې د پولیسو له ویرې چې بې اسنادو او همدارنګه د کډوالۍ قانوني سند لرونکي افغانان نیسي زده کوونکي ویرېدلي وو له خپلو کورونو نه وتل چې له امله یې په ښوونځیو کې د حاضرۍ کچه 15% کمه شوې وه. ملګري ملتونه وایي د اسلامي امارت له بیا واکمنۍ راهیسې لږ تر لږه 600,000 افغانان پاکستان ته کډه شوي دي. له هغه وخت راهیسې د پاکستان امنیت د وسلوالو بریدونو په زیاتېدو سره خراب شوی دی. پاکستان تور لګوي چې بریدګر له افغانستان څخه ورځي. پاکستان پتهیلی چې د چهارشنبې له ورځې وروسته به د کډوالۍ د اسناد نه لرونکي افغانان نیسي او افغانستان ته د ستنولو مرکزونو ته بیایي. د افغانستان اسلامي امارت د پاکستان دا اقدام ظالمانه او غیر عادلانه بللی دی.